عدالت ته د ښځو لاسرسي په تړاو د افکارو د تبادلې کانفرانس. دلته راټول شوي کسان د ای پی ډي مرستندویه ټولنې له لوري راټول شوي تر څو عدالت ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو د افکارو تبادله وکړي. د سولې او دیموکراسۍ د مرستندویه ټولنې مسؤلین وایي د دې پروګرام څخه موخه د میرمنو د عامه پوهاوي لوړونه، عدالت ته لاسرسی او رسمي عدالت ته د لاسرسي د لارو چارو ښودنه ده. دوی وایي په دغه ولایت کې لا هم د ښځو پر وړاندې یو شمېر ستونزې شتون لري چې یوازې دوی د کورنۍ تاوتریخوالي، د میراث او کم عمر ودونو 50 قضیې موندلي او هغو ته یې رسیدنه ترسره کړې ده. چون قسم عنعنات و رسم و رواجایی که ما داریم بیشتر مردم به عدالت غیر رسمی میرن که در اونجا نقض حقوق بشر ما شاهد هستیم و با کوشش میکنیم که این قضایایی که حل میشه در این حقوق بشر هم مراعات شود. تر اوسه پورې په دغه سږني کال کې چې دا تقریبا موږ 50 قضایاو سره مشاورت کړي دي او هغوی به که ضرورت دی تر ودو موږ انجمن وکلای مدافع افغانستان ته او همدارقه ته نور حقوقي مرستندویو ادارو سره شریک کړي چې وکیلان د هغوی هغه قضایاو مخ وړاندې وړي دي تر څو پورې وکولی شي دا خلک خپل حق ته ورسي. په همدې حال کې په ختیځه سیمه کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او د ننګرهار د عدلي ریاست مسؤلین بیا وایي د تیر په پرتله په ننګرهار کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي کچه زیاته شوې ده. عدالت د میرمنو لاسرسی عدالت ته د په ټولنه کې هغه توازن او تعادل یو مهمه برخه هم ده او د تیر په پرتله باندې موږ چې ویو چې مثلا ګراف د پیښو لوړ ښودو یا ګراف د قضایا او ګراف د مراجعې دا خپله که دا اړخ موږ وسنجوو چې ګراف د مراجعې زیات شوی دی، دا د دې ښکارندویه ده چې عدالت ته لاسرسی د میرمنو زیات شوی دی. د ښځو په برخه کې د میراث موضوعات راځي، موږ ته د فسخ نامزادي موضوعات راځي، موږ ته د تفریق موضوعات راځي، د طلاق موضوعات راځي، همدغسې نور موضوعات چې هغه حقوقي جنبه ولري د حقوقو امریت ته راځي او په ښه توګه باندې څېړل کېږي. بلخوا د دغه ولایت میرمنې که څه هم تر یوه بریده په ښار کې عدالت ته د میرمنو د لاسرسي د کچې لوړوالی مني، خو زیاتوي لا هم په ولسوالیو کې ګڼ شمېر میرمنې په ښه شان عدالت ته لاسرسی نه لري. خو خوشبختانه اوس د ښځو لاسرسی عدالت ته ډیر شوی دی ځکه چې دغه ارګانونه فعالیت کوي او دغه ارګانونه چې په دغه برخه کې کار کوي د دوی د تحقیق او سروې پر اساس باندې زه دا وایم چې د دوی لاسرسی عدالت ته ډیر شوی ځکه ډیرې ښځې اوس د خپلو قضایو د حل لپاره ارګانونو ته مراجعه کوي دغه میکانیزمونو سره. ولایت ننگرهار تنها دسترسی خانم‌ها فقط مربوط به همین شهر میشه و در ولسوالی‌ها کار تا هنوز صورت نگرفته است و خانم‌ها به عدالت دسترسی ندارن و محاکم و ریاست‌های عدلی دسترسی ندارن، ولی ما کار میکنیم و باز هم میخوایم که همین دسترسی خانم‌ها از ولسوالی‌ها هم به ریاست‌های عدلی دسترسی پیدا کنند تا بتوانند که به حق و حقوقشان برسند. د دغه ولایت د چارواکو په خبره ښځینه‌و د حقونو او د اعادې او تامین د حامي مسؤلو ارګانونو ترڅنګ عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو لاسرسی زیات شوی او همدا لامل دی چې د ښځو د تاوتریخوالي قضایاو په ثبت شوو ارقامو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.